زنده‌باد جمهوریت ډاکټر صاحب نجیب اشرف غني پخواني نظامیان دلته افغانستان کې موږ روغتیا غواړو وروره مکتبونه تعلیمونه سرود ملي قرباني د خوندو دپاره یو مکتب دروازې نسوي خلاصې دا ډېر په قرآن سره غنم دراني صاحب باید د دې هر وخت ګوره زه تا ته یو سوال درته کوم ځه راځه دا کوم چې وزیر د تحصیلات عالي موږ تاسې لرو وزیر د تحصیلات عالي څه ته ویل کېږي تو خدای دا د دې ځای لیاقت لري ځای حقیقت په خبره سره بعضې خبرې دي دراني صاحب موږ یې منو که نه چې نیمګړتیاوې ستا ګوره داسې نه دی چې اوس نظام تطبیق نه منو یې اما وڅنګ ته بې ځای ولاړ ګوره منو یې چې غلطیانې ستا غلطي هغه وخت سمېږي چې ته یوه مخ ته ودرېږي ورته وایي چې بچی ته غلط یې یا دا په ګوره څونه چارواکي دي دراني صاحب ګوره ستا نقضي صاحب ورته ویلي دي یعقوب صاحب کوم ځای یې ونیوي وزارت داخله خلک معاشونه اخلي وزارت مالیه خلک معاشونه اخلي وزارت مخابرات دې کار کوي وزارت صحت عامه دې کار کوي ولې ورور وزارت تعلیم و تربیه دې کار نه کوي ولې څه خبره ده څه خبره چې شته وروره خبره دغه خبره چې دغه چېرته راشي موږ هم له خپلو مشرانو غوښتنه کوو اتل صاحب لیکلي وایي د دراني د نوم دې وشرمول نه قربان دې صاحب اوس به زه د دراني اصلي نوم درته پورته کړم قربان دې صاحب اوس به زه به تا باندې داسې ملنډ وم ته به خپل اریان پاتې چې په ما یې دا څه وکړه ارمان صاحب یو سترګې درته وایم دې کارو پسې نه ګرځه قربان دې صاحب دروا والا که غټ لا بیګاري الله کې جای ونی نه ګرځم دراني صاحب دا دې خپل اوغانان دي زه یو خبره درته وکړم دا دې خپل اوغانان دي خپل محمد رسول الله په خدای ارمان چې ناشې دلته دغه نظامیانو ته دغه افغانانو ته دا ځوانانو ته توهین کوو په خدای شرم خدای دغه ټول دما ورونه دي والله سکه ورونه یې ګڼم په خدای ګوره د دوی فامیل دي ما فامیل ده والله که ورته په پیشلمي کې پیشلمۍ مې کوي بالا زما ته د ګوره مبارکه میاشت الله پاک فضل وکړي زما تغییر تبدیل وکړي زنده‌باد جمهوریت ډاکټر صاحب نجیب اشرف غني پخواني نظامیان دلته افغانستان کې موږ روغتیا غواړو وروره مکتبونه تعلیمونه سرود ملي قرباني صاحب خپل بیرغ ارمان وروره بالا دې شیانو پسې مه ګرځه سوري او برګر راواخوي خو د خدای په امان ورسه ځه وروره مګرمې اتله تا ما ته لیکلي چې تا د درانیانو نوم وشرموله خو رښتیا خبره درته کوم دوی درته یو دقیقه صبر وکړه تا د ځان نه واقع جوړ کړی دی وایس آف کاناډا نجیب خو کافر و ستا دغه قید اعظم په مور کې دې ډګه در ومنډم ستا دغه پاکستان په مور کې دې غڼ در ومنډم ستا دغه عیسی خاندان دې وغیم ستا نسل و نسب د پنجاب وغیم چا چې شناخته کارت په جیب کې په دا مورې ګرده اروپایان افریقایان واچومه د نجیب دونه زور چې ستا نسل و نسب یې درته داربداره کړي د سپیزو بیا د نجیب نوم وانخې اتله وایه غاپه اتله کار وکړه وایه تا د دوستان پسې م راځم وایه غاپه تا چې شو تا د دراني نوم دې ورباد کړي چې دراني نوم دې ورباد کړي تا یو ځل خلک وښکنځل بیا راغلی خپل احمدشاه بابا احمدشاه بابا د دې خلکو وښکنځل اوس راغلی دلته خلکو ته ناستې خبرې م کوي اوس بلکل تا ته چې مې یوه کاله لابیګري وکړله تا څه ګلان راکړله اوس دې م یو 15 کاله دې دماغ لري چې ما ته دې ښکنځل وکړي دې څه خبره ده راته ولیکي یعنې ته چلیږې نه چلیږم نه ما سر په حق باندې خلاص کار اهل کار ته سپارل کار اهل کار دې ته چلیدل وایي لکه تا چې ویلي اتله ګزماري مه کوه غوږ ونیسه زه والله که دې نه پس ته بچی تا ته چکچکې وکړم له اسمانه راوغورځې خبرې ته غوږ ونیسه دې ته چلیدل نه وایي دې ته وایي چې تا ځان په حقیقت پوه کړي ستا سر ستا مغزه بالا خلاص نو ته 4 کاله په حقیقت نه پوهېدې نه پوهېدلم نه ما دا فکر کوي چې امارات والا د ټول ګډ کور امارات وروره د افغانانو غږ امارات په خدای قرآن دا خلک وایي یرغمل شوی دی دا څه شی دی څه دی وایي یرغمل شوی دی یعنې مثال هر څوک هر څه وایي راته ودي وایي زه چا په کیسه کې نه یم هېڅ چا په کیسه کې نه یم ته چی شي غواړې
طبیعت څوک چې ته راځي وروره ګوره ته د امارت دفاع کوي ته کوم عسکر یې کم سرباز یې کم سرتېر درانه صاحب په یوه هر برګر کې به کاپیر ته ټیکس ورکوي خو دلته به دا رقم ته خبر کم ځای څخه جګ نه شو سیک د په چوډګۍ ووال ووایه که نه په دا خارج کې په افغانستان کې ظلم کړی دی که نه ووایه په میټر سیک د خارج کې لکه تو په وطن کې چې افغانون مړه کول وکه که نه نر شه نه یې نر دومره ایمان دی نه دی ایمان دی کمزیری دی دلته کاپیر اوس ګونه پردی د تاریخ کتلی دی یا پردی د ژبه زده دو یو افغانستان په اصول نه پوهېږي پښتون نه پېژنې پښتو دی نه یاره شوي دوی پښتو اصول نه وتلی یوال د هغه کې غلی شه پښتونونه پښتو اصول دغه دي چې پښتون نه دی د لاس ټوپک واخیسته یا د ښځې دلته په د خارج کې وګوره که نه په د خارج کې خدای دې پر دا کور وکړه درانه وروره پښتون تا ته معلوم دي زه بالا ستا ورور نه یم درانه صاحب زه ستا بالا ورور نه یم اسد پوپل اسد اتل یې که څه بله اتل پشتینه زه دې ورور مور نه یم بعد خبره نه میک ته کړي نه ده کړي دو سعید میک افغانون خدای احمد شاه بابا خدای نه مني ته احمد شاه بابا نه ویلې دی هغه عکس بعد عکس بلګولی زه نوم نشم خوستی تو هغه عکس ځای ښه نه خرکسه لاندې کښېنه بیا دا خبره ونه کړې ما عکسونه پورته کړي وو دم عکسونه پورته کړه ما بالکل افغان نه یا خو منې نه بالکل دغه دا ډېر احمق خال دی درانه صاحب سید نه غواړي چې افغانون پښتانه په هیڅ وي سیدو د هېڅ کله دا نه لورېږي د ټول عمر پښتانه دردولي دي قسم دوکه دومره بل سړي ته زیان رسولی د ټول عمر پښتانه په ولایتو کې جګړه کړې دو یو طالب ته مو تر مخته شي چې زه دوستم سره ولته ورغلی یم جنګېدم وړی پښتانه په شهادت ورسولې دې خلک دا هېچا دا نه د افغانستان په درد خوري نه د پښتانه په درد خوري نه پښتانه دي دا خلک